نجیبه فیض د ګلبدین نایب په هکله څه ویلي دي. ګران لیدونکو السلام علیکم. نن یې پر شونډو همیشنۍ مسکا نه پرېښېده، سترګې پړسېدلې او څېره یې مړاوې شوې وه، داسې پرېښېده لکه ګل چې دوبني لمر ته بهر پاتې شوی وي. زړه یې مات او له ورایه برېښېده چې قدمونه یې ملتیا نه ورسره کوي. د زخمي پوځي په څېر ورچ کلک د خپل وجود د قوت په زور په وړاندې روان و. ما مخامخ نه و لیدلی، البته د ټلویزیون پر هنداره مې بیا لیدلی و. زما کله خبرې نه وې ورسره شوې، خو د هغه غږ مې بیا اورېدلی و. دا ځل هم ما د هغه څېره د سوشل میډیا په پرده داسې ولیده چې ناببره مې د سترګو زړه ته کوزه کړه. د څو شېبو لپاره مې فکر وکړ چې زه هغسې یوه ویډیو وه، خو شېبې لا نه وې تېرې چې دا ویډیو مې بیا ځلې وکتله. دا ځل نو ډېره ورته ځیر شوم او له کتلو سره سم مې بې له دې چې نور فکر وکړم، لومړی پر خپله فیسبوک پاڼه او بیا مې پر خپل انسټاګرام خپره کړه. ویډیو د خبریال ویب پاڼې وه او دستي مې د خبریال مشر ته تلیفون وکړ او همدې ویډیو د خپراوي مننه مې ترې وکړه. دا ویډیو د هغه ګڼو افغانانو لپاره یو پیغام و چې زموږ اتلان یې کنځل. فکر کوم د اتلانو سره د مینې دا ویډیو چې هر افغان کتلی وي بیا به یې خوله کنځلو ته نه وي جوړه شوې. ما ته عجیبه غوندې ښکاره شوه چې د افغانستان د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب ولې خلکو کنځلی و. هغه خو د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې تر بل هر اتل زیاتې منډې جوړې کړې وې او زیات کسان یې سوځولي وو. هغه خو په نړیوال جام کې د خپل ټیم یو موټی توپ په موخه د پاکستان سره لوبې کپټانۍ پخواني کپتان اصغر افغان ته پرېښې وه او دا هر څه باندې ماشومان هم پوهېدل. نو بیا ګلبدین نایب ته کنځل او سپکې سپورې ولې؟ که تاسو د پاکستان سره لوبه په دقت کتلې وي، ګلبدین هڅه کوي چې وروستی ور بل لوبغاړي ته وسپاري، خو اصغر افغان ټینګار کوي چې نه، دا وروستی ور خپله وکړه. نو بیا ګلبدین ته کنځل او سپکې سپورې پر څه؟ ګلبدین خو دا ځل د پاکستان خلاف هم وکټ واخیسته، خو چې کیچ له اصغر افغان نه ډراپ شو، بیا ګلبدین ولې ملامت دی؟ ګلبدین نایب ځکه ملامت دی چې هغه په افغان اتلانو د نفاق اچولو نه ډډه کوي. ګلبدین ځکه ملامت دی چې په لوبډله کې د ګروپ بازیو مخالفت کوي. ګلبدین ځکه ښکنځل کیږي چې د هغه نوم ګلبدین دی. د خدای په خاطر خپل اتلان مه ښکنځئ، هغوی ته مینه ورکړئ. د انګلستان خلاف چې پر راشد خان کوم 2 نړیوال ریکارډونه جوړ شول، راشد مثبت سپام کړ. اخر ولې؟ راشد خو د دې هیواد لپاره ګڼې بریاوې راوړې دي، خو نه به کېدل چې لوبغاړي سوځولي وای، که نو راشد به ولې دا کار کاوه؟ تر هغه وروسته به مو ملي اتل محمد نبي په مخه واخیست، کنځلې سپکې سپورې مو ورته وکړې او ان تر دې چې نبي مو په دې مجبوره کړ چې ځان له تاسو سره سم کړي او د کنځلو ځواب مو په کنځلو درکړي. و خلکو د خدای خاطر وکړئ، نبي به نشئ کولی چې وکټه واخلي یا رنځونه جوړ کړي. نو دا خو په دې معنا نه ده چې هغه اتل نه دی. راشد خان ارمان به نشئ کولی چې وکټه واخلي یا منډې جوړې کړي. دا خو په دې معنا نه ده چې راشد اتل نه دی. زموږ دا 2 لوبغاړي هر ځل د هند په IPL کې ښه لوبېدلي دي او په ښه بیه پلورل شوي دي. زموږ دا 2 لوبغاړي په بګ باش کې هم ځلیدلي دي، که نن یې نشي کولی مه یې ملامتوئ. خبره مې د لوبډل مشر ګلبدین نایب کوله. هغه د دې خاورې اصل بچی او اتل دی، هغه د دې هېواد بیرغ لپاره لوبه کوي، باید وستایل شي. ګلبدین نایب یو ښه لوبغاړی، یو ښه انسان او یو ښه کپتان دی. دا د هېواد اتل به ستاسو لپاره ارومرو خوشحالي راوړي. موږ به نور د کنځلو دود بدلوو او که خدای مه کړه غوسته راتله نو په مینه به یې ځوابوو. که موږ ځانونه بدل کړو، زموږ لوبډله هم له موږ نه جوړه ده او لوبډله به هم بدلېږي. زما له ټولو ځوانانو هیله ده چې له خپلو ملي اتلانو دفاع وکړي. که خدای مه کړه بیا یې نه کوي، نو کله ظلمونه پوره نه شوه، ځوانه اتله جینکۍ به دې ساتي نه. دغه لیکنه نجیبه فیض کړې ده چې بیا خبریال .com خپره کړې ده. تاسو د نجیبه فیض د دغې لیکنې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.